بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. د ایمون خویندون خپل واده پیرا کوي د توسه د پورا څاروي زناور حلال کړل شوی دی سیوا د هغه نه چې توسه ته بول وستل شي لیکن د احرام په حالت کې شکور د ځون د پورا حلال مګنای بشک الله تعالی فیصله کوي د څه شي چې اراده کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. د ایمون خویندون د الله تعالی د شاعر د نقش به حرمت مکوي په حرام میاشت کې یو هم حلال مګنئ د قربانۍ په څاروي باندې حمله مکوي او ما په هغه څاروي حمله کوي چې په غوړه کې د نظر پټۍ د نقش په تور پرتی وي او ما د هغه خلک سره بحث کوي چې هغه د خپل رب د فضل او د هغه د رضا په تلاش کې معزز کور کعبه ته روان وي چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا توس ښکار کولی شي او د یو قوم سره بغض د توس زیاتي کول ته راپورته نه کړي له دې وجې چې توس د مسجد حرام نه منع کړی وای او توس یو تر بل په نیکۍ او پرهیزګارۍ کې مدد کوي او د ګناه او ظلم په کور کې یو د بل مدد مه کوئ او د الله تعالی نه وویریږئ بېشک الله تعالی ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی.